مونځ مې کولو را په یاد شوې په رکعتونو کې حیرانه ودرېدم نه نو دې خوا ته پکې عشق دی دې خوا پکې مذهب دی نو مونځ کولو کې سړي ته لکه مطلب دا چې الله تعالی سره ملاقات دی معراج یې لکه غر صاحب یوه بله مزېداره ټپه مې را یاده شوه امید دې ستا به هم خوښه شي او د دې ګرانو اورېدونکو به هم خوښه شي هغه داسې که نه چې جینۍ ولاړه په مانځه ده جینۍ ولاړه په مانځه ده سوداګرانې نری ملا بیه کوي نه دا اوس وګوره که نه ولاړه په مانځه ده او سوداګرانې دې کې مینه او مذهب دواړه چې کوم دی نو او یا دا ټپه چې وخت د مانځه چیلم د چرسو وخت د مانځه چیلم د چرسو دیدن د یار راغی چې کوم یو ړومبې کمه دوه درې کار راته رایوځای شو وخت د مانځه چیلم د چرسو او دیدن د یار مطلب چې دا ټول سیزونه چې کم دی نو دی په د خپل ژوند کې اهم ګڼي هلته مونځ کول دي دلته د چرسو چیلم تیار دی هلته د یار د دیدن وخت دی مونځ چې قضا شي بیا ادا شي ادا به نشي قضا شوي دیدنونه یې لکه دا مذهب سره څونه تړلې خبرې دي که نه یو بلنګ خبره کوله چا ورته وي دغه ټپه وکړه هغه ورته وي خال مې د کونډې په مخ ولیده او جونو له ښایي چې په برخ کې دي خالونه هغه ته چې ملنګه دا خو لکه حقیقي ټپه خو نه تا د دې دغه سره هسې ګپ دې ولګوه هغه ورته چې نه دا خو یو بزرګ را تېرېده د اوبو د خوړ په غاړه نو یو هندو ولاړو نو هغه پکې اشنان کوي چې ورته وایي سهار کې وختي کې هغې اعلان وي او هغه دغه وایي په دا هغه مذهبي دغه وایي نو هغه دغه وایي هغه بزرګ وایي چې خال مې د کونډې په مخ ولید لکه دا هندو دونه وختي پاڅېدلی دی او عبادت کوي او د دوی خو زموږ په نسبت دوی کونډې دي لکه د دوی خو د آخرت میړه نشته دی که نه نو جونو له ښایي چې په برخ کې دي خالونه لکه مسلمانانو له ښایي چې دوی خو د دین او دوی په نیمه شپه پاسي عبادت له پاسي که نه دا ټپه داسې یو څیز دی داسې یو شعري صنف دی چې د ژوند هر اړخ چې کوم دی یو اړخ هم د دې نه بچ نه دی چې دی په خپله لمن کې رانغاړلی نه چې د پیغلتوب دولت مې ډېر شه دا سپینه خوله به په زکات کې درکومه نو مونځ او کلمه دې پکې وکړه زکات دې پکې بل اسلامي بل زمونږ اسلامي زمونږ دیني رکن چې کوم دی که نه زکات غر صاحب اوس به پکې لږ غوندې دی نور لږ شانتې ګپ طرف ته راشو که نه چې دا دنګې دنګې ته واده کې دا چیتې پرېږدی چې واړه قلاروي په سرلي راپېښه وکړه چې ګردنې دې د ګلونو ډکه کړم دا اوس مونږ ته خپل هغه تهذیب هغه خپل ثقافت هغه خپل معاشرتي معاملې هغه را مخې ته کوي که نه شاید صاحب ډېره زوروره ټاپه ده او په دې کې چې کوم میسج پروت دی کوم پیغام پکې پروت دی څونه عالمګیر پیغام دی که نه چې زه تاسو ته ویلی نه شم زما په خیال خو په پسرلي یو خو پکې دا ډېره اهمه خبره ده چې په پسرلي راپېښه وکړه پسرلي زمونږ د یو علامت دی دا مونږ د خوشحالۍ د ښه موسم د ودانۍ د دغه موسم ته مونږ پسرلي دا نوم دی دا مونږ د هغې دپاره علامت په توګه باندې استعمالي شوی دی مطلب دی کې د شاعر یا د شاعرې دا دی چې په پسرلي راپېښه وکړه یعنې چې په کوم وطن باندې یو سړی په سپرلي کې اوسي یعنې چې کوم وطن کې معاشي خوشحالي کوم وطن کې سوکالي کوم وطن کې امني نو هلته کې به غاړکۍ کې خلک یا په ګردنۍ کې به خلک کالتوس نه ږدي هغې کې به په ګردنۍ کې هم خلک ګلونه ږدي ډېره مزیداره تشریح ډېره ښکلې اشاره علامتونو د ډېر په ځای استعمال وکړو چې کله خلک وجنې خلک اله کوي که نه خلک په یو بل ډزې اله کوي دشمنۍ ترفګنۍ اله کوي چې کله تحفظ ني حالات ښه ني لږی تندی نو عدم انصافي نو بیا خلک په یو بل ډزې کوي بیا کارتوس استعمالوي بیا خلک د لونګو په کڅوړو کې هم کالتوس ځان سره ګرځوي نه چې کله خوشحالي کله امني کله تعلیمي کله روزګاري کله صحتي خلک برابري یو بل سره نو بیا د ګردنو کې چې کوم دی نو خلک بیا ځان سره ګلونه ږدي ډېره زوروره ټپه ده یاره شایب صاحب ډېر خوند دی وکړ پرون دنیا و نن قیامت دی چې زه ولاړه جانان اخلي رخصتونه دا د مسافرۍ د وخت خبرو ته د روح د روحستان هغه زمانې ته اشاره ده که نه مسافر ته شوې خواره زه شم وي خواره دې مور شه چې دوبۍ ته دې لیږي نه
واه دا ډېرې بې ساخته ټپي د مسافر او کنه د دې نه بل قیامت به کوم وي چې زه ولاړه لالې غواړي رخصتونه او که په جړه اشنا راګرځي او چې ګیا به زرغونه په اوښکو کړمه واه دا اوس وګوره که نه چې د مسافرۍ هغه خبرې چې کم دي که نه یا د دنیاګۍ بازار دې وران شي چې ناشنا خلک راځي او اشنا تې ځینه د یار رستو سلګوله رالم لکه شیبه د بارانه پې تویه شومه نو غرصې په ټپه کې ډېر څه پراته دي کومه تاریخي ټپه که درته یاد دی نو